سلامونه، وخت مو په خیر. ولسمشر غني د افغانستان او پاکستان لپاره د آلمان ځانګړي استازي مارکوس پوتزل سره وکتل. ارګ وایي چې په دې کتنه کې دواړو لوریو د دوو اړخیزو اړیکو، سیمه ییزو مسایلو او د افغانستان سولې پروسې په اړه بحث او خبرې وکړې. زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د سولې په مسله کې د سیمې ټولو هیوادونو رول مهم دی. هغه ویلي د امریکا ستره موخه دا ده چې په دې تړاو سیمه ییزه اجماع رامنځته کړي او له همدې امله وخت ناوخته سیمې ته سفرونه کوي. افغان ناروغانو ته د تورخم له لارې پاکستان ته د ورتګ اجازه ورکړل شوه. د پاکستان مرکزي حکومت ویلي چې افغان ناروغان د تورخم له لارې پاکستان ته تللی شي. د ترکیې ولسمشر وایي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته به د افغانستان د باثباته کولو لپاره ترکیه یوازینی د باور وړ هیواد وي. اردوغان ویلي امریکا د ناټو پر ملګرو باور کولی شي. او په تېرو 24 ساعتونو کې 80 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. د ملي دفاع وزارت ویلي دغه طالبان د هیواد په 6 ولایتونو کې وژل شوي او ټپیان شوي دي.